السلام علیکم ګرانو محترم اوریدونکو د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې به د جرمني الماني ژبې د کتاب برخه ولرو. نو د وعدې سره سم او د ډیری دوستانو په غوښتنه چې هغوی باید موږ ته یو کتاب شروع کړه، نو همدا ده د تاسو لپاره مو د A1 Netzwerk نوی کتاب شروع کړ. په دې کتاب کې به تاسو سره د جرمني ژبې په زده کړه کې هغه کسان چې په لومړني لیول کې دي د کورسبوخ او د همدارنګه د هغوی د تمرین کتاب دواړه ولرو، یعنی Netzwerk نوی A1. نو په دې برخه کې به د جرمني ژبې د A1 لیول ولرو، وروسته بیا نورو لوړو لیولونو ته هم ځو. په هغوی برخه کې به هم ځانګړی کتاب ولرو. همدا دواړه کتابونه مو د تاسو سره زموږ د ټیلیګرام په ګروپ کې شریک کړي دي. تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب سکرین ته لاړ شئ، هلته په سکرین باندې د ټیلیګرام لینک موجود ده، هغه لینک باندې کلیک وکوئ یا تاسو زموږ د ټیلیګرام ګروپ ته داخلیږئ. هلته زه د جرمني ژبې د زده کړې ټول ماتیریال یا هغه مواد یا توکي چې تاسو د جرمني ژبې په زده کړه کې مرسته کوي شریکوم. همدا دواړه کتابونه هم هلته موجود دي. تاسو کولی شئ چې هلته یې فری ترلاسه کړئ، ضرورت نه وي چې تاسو پیسې پرې ورکړئ یا د امازون یا د نورو نیټورکونو نه آنلاین واخلئ. تاسو ته مو فری یعنی مفت توګه آماده کړي دي، هلته موجود دي. ټیلیګرام ته لاړ شئ، هلته دا دواړه کتابونه ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ چې هغه د درس مطابق یې وګورئ او مخته لاړ شئ. دا کتابونه کولی شئ زموږ د ټیلیګرام له ګروپ نه ډاونلوډ کړئ او پرنټ یې کړئ، هغه د روزمره درسونو مطابق یې هغه وګورئ. نو اوس به راسو د کتاب برخې ته، هغه کتاب رسما شروع کړو. همدا کتاب ده Netzwerk نوی، یعنی نیټورک یا د شبکې په معنا د نوی. A1 یعنی لومړنی لیول، یو لیول. کورسبوخ ته نو دلته میټ آډیوز اند ویډیوز، یعنی تاسو به هلته یعنی موږ به په عملي بڼه باندې ووینو، هغوی د یعنی د اورېدلو برخې به هم پراکټیس وکوو. نو دا کتاب هلته ډاونلوډ کړئ. همدارنګه همدې کتاب ته به راشو Netzwerk نوی، یعنی نیټورک نوی یا شبکه نوی، همدا یې ترجمه ده. Netzwerk یعنی د همدې کتاب نوم ده. ځینې معلومات شریک کړي دي. Netzwerk نوی یعنی دلته به هلو یعنی سلام، هلو سلام. لوس گیتس یعنی لیتس گو یا ځئ چې ځو، یو خوشحاله وخت لرل. همدارنګه هرسلیخ ویلکامن یعنی ښه راغلاست. نو دلته یې د هر چاپټر هغه معلومات یې ورکړي دي چې په همدې لومړني چاپټر کې به څه زده کړئ، همدارنګه دویم چاپټر، دریم، همدارنګه پنځم، شپږم، ټولو چاپټرونو په اړه باندې دلته معلومات ورکړي دي. موږ به راسو هغه لومړنی چاپټر به شروع کړو. دلته به یې ګوټن ټاګ یعنی ورځ مو په خیر. دلته یې ځینې په روسي ژبه، جاپانیز، ترکیش، همدارنګه په نورو ژبو باندې ځینې دا تصویرونه سره یې لیکلي دي، هغه ضرور نه دي. اوس به موږ همدا درس شروع کړو. لومړنۍ برخه یې ده. دلته وایي das Handtuch. das Handtuch په معنا د څه شي ده، یعنی جان پاک یا ځان پاک. همدا د تصویر کې وینئ، ډېرې تشریح ته به هم ضرورت نه وي. ډي فلاشه همدې بوتل ته ویل کېږي، یعنی د اوبو بوتل، هر هغه څه بوتل. ډي فلاشه، ډي یو سره ارټیکل ده، دلته ډس ارټیکل ده، یعنی د بېطرفه نومونو یا خنثی نومونو. او دلته ډي فلاشه یعنی د مؤنثو یا ښځینه نومونو ارټیکل ده ورسره. ډیر کوفه، ډیر کوفه همدې بکس ته ویل کېږي، په تصویر کې وینئ. همدارنګه das Wurstchen یا هم das Wurstel، همدا ساسیج ته ویل کېږي، همدا ساسیج تصویر کې وینئ. د kindergarten وړکتون ته ویل کېږي. das Butterbrot یعنی همدارنګه همدا د کوچو ډوډۍ یا مړۍ. der Kranke ناروغ، مریض. die Autobahn یعنی هایوی. die Autobahn همدارنګه die Noden یعنی نودلز، همدا په تصویر کې وینئ. دا برخه خو تېره شوله، په تصویري بڼه باندې تاسو یې معنا هم صحیح اخیست کولی شئ. اوس به دلته راسو wie heißen die Wörter in ihrer Sprache، یعنی څه نومول کېږي همدا لغتونه د تاسو په مورنۍ ژبه باندې. Flasche heißt auf Spanish، یعنی هماغه بوتل نومول کېږي په سپانوي ژبه باندې. یعنی تاسو خپله مورنۍ ژبه باندې
همدا تصویرونه چې تیر شول هماغه تاسو څه نوم وایه څه نوم ورته ورته وایه کوم نوم باندې یادویه kennen Sie andere deutsche Wörter یعنی آیا تاسو نور د جرمني ژبې لغاتونه باندې پوهیږئ یا sammeln Sie und machen Sie ein Kursplakat یعنی هغه یو ځای کړئ او جوړ کړئ یو د کورس د یو پلاکارت یو چوکاټ جوړ کړئ دلته لرو grüßen یعنی ښه راغلاست sich vorstellen یعنی د خپل ځان معرفي کول verabschieden یعنی خدای په اماني دلته وایي سي هلو سلام همدارنګه بیا وایي tschüss یعنی د خدای په امان هلو سلام wer bist du یعنی تو څوک hören Sie und lesen Sie یعنی وایوریا او وی وایاست ویل ولیا wie heißen die Personen یعنی همدا کسان څه نومیږي دلته یعنی واوري ولې د اورېدلو یعنی برخه به زه دلته نه واوروم ځکه چې دا ډېر اسانه ده ډېر ابتدایي دی د اورېدلو برخه ما نور درسونه هم اپلوډ کړي دي چینل ته تاسو کولی شئ چې هغه واورئ ولې په راتلونکي درسونو کې به تاسو سره د اورېدلو برخه هم شریکه کړم یعنی په عملي بڼه باندې به یې واورو ولې دا ډېر ساده دی ډېر اسانه دی په دې خاطر نه غواړم چې تاسو ته آډیو هم واوروم زه به یې ترجمه درته ووایم هلو نینا یعنی سلام نینا هلو نیکلاس یعنی سلام نیکلاسه ویگیتس یعنی څنګه یې ډانکه مننه زیا ګوټ یعنی ډېر ښه یم und dir او ته ganz gut یعنی مکمل کمپلیټلی ښه یم ډانکه مننه همدا یعنی د سلام یا د ښه راغلاست همهغه جملې دي کله چې تاسو نه څوک پوښتنه وکوي او تاسو به یې څنګه ځواب ورکوئ هغه په همدې څلورو کرښو کې لیدلی شئ بیا وایي هلو نینا یعنی سلام نینا هلو یولیا یعنی سلام یولیا wie geht's dir یعنی ته څنګه یې Danke manana gut یعنی ښه یم und dir او تو auch gut یعنی زه هم ښه یم Danke یعنی مننه بیا وایي هلو سلام ich bin Julia زه یولیا یم und du او ته څوک یې wer bist du او ته څوک یې ich heiße Niklas زما نوم نیکلاس ده Entschuldigung یعنی مهرباني یا بخښنه غواړم wie heißt du یعنی ته څه نومیږې نیکلاس یعنی نیکلاس نومیږم په همدو تصویرونو کې هم تاسو وینئ بیا په آخري کې چوس یعنی د خدای په امان همدا ځي چوس همدوی ورته وایي چې خدای په امان یولیا bis bald یعنی تر بیا لیدلو ښه وختونه یعنی د ژر لیدلو په امید ورته وایي bis bald او چاو یعنی هم د خدای په امان په همدې بي برخه کې بیا راځو هلو سلام und tschüss سلام او خدای په امان spielen Sie die Situationen یعنی همهغه د همدې حالاتو سره یعنی همهغه ولوبوئ هغه پلیږئ په همدې برخه کې به هم یم دا ستړي مه شئ ښه راغلاست ستاسو څه نوم ده او مننه د خدای په امان همدا شیان به زده کړو لکه څنګه چې دې لومړنۍ برخه کې وویل هلو سلام wer bist du یعنی ته څوک یې wie heißt du او ته څه نومیږې دلته به یې ځواب وي ich heiße خپل نوم به ووایاست ich bin یا زه یم دواړه صحیح دي wie geht's یعنی ته څنګه یې wie geht's dir یا ته څنګه یې دواړه ډولونه ویلی شي یا danke مننه زیا ګوټ یعنی ډېر ښه یم همدلته یې د حالات ورته وویل und dir او ته danke مننه gut ښه یم auch gut یعنی همدا شان ښه یم همچنان danke مننه ganz gut یعنی یم ښه یم tschüss مننه یا چاو دواړه کارولای شئ همدارنګه kennen Sie deutsche Namen oder bekannte deutsche Personen آیا تو پیژنې یا پوهیږې د ځینو جرمني نومونه او یا هغه مشهور کسان په جرمني کې آیا تو پیژنې sammeln Sie یعنی دلته یې راوړو یا دلته یې ولیکئ یوهانا یا روبین شولز مثلا دا دوه مثالونه ورکړي دي هغه کسان چې تاسو دلته پیژنئ یا هغه نومونه دلته لیکلی شئ اوکی دلته به ولرو ګوټن ټاګ یعنی ورځ دې په خیر او ویډزین یعنی د بیا تر لیدلو پورې یعنی بیا غواړم چې ودې وینم ګوټن ټاګ یعنی ښه ورځ ولرئ wie heißen Sie تاسو څه نوم ده دا یعنی د احترام په خاطر ده hören Sie und lesen Sie یعنی وایورئ او ویلولئ wie heißen die Personen یعنی همدا کسان څه نومیږي
Guten Morgen یعنی سهار دی بخیر. Mein Name ist Nina Weber یعنی زمانم نینا ویبا ده. Guten Tag بیا هم دا جواب ورکوي سهار دی بخیر Frau Weber یعنی اغلی ویوا یعنی هم دی نوم ده. Ich heiße Oliver Hansen یعنی زمانم اولیور هانسن ده هم دا کس ورته وایي. نو تاسو کولی شئ چې په همدې ډولونو باندې هم ووایاست. ګوټن ټاګ یعنې ورځ دې پخیر. فراو کوالسکي یعنې د نوم ده. ګوټن ټاګ ورځ دې پخیر. فراو ویوا یعنې همدې نوم ده اغلې ویوا. وی ګیټس اینان یعنې تاسو څه نومیږئ. احترام په خاطر ده یعنې یو استاد وي یو پروفیسر وي تاسو نه مشر څوک وي. ډانکه مننه ګوټ یعنې ښه یم هم دا ورته وایي. und ihnen تاسو څنګه یاستئ. auch gut یعنې همچنان ښه یم. danke مننه. همدارنګه هلو frau Weber یعنې سلام اغلې یا محترمې ویوا. هلو هیر هانسن یعنې سلام محترمه یا ښاغلې هانسنه. das ist frau Kowalski یعنې دا اغلې یا محترمه کوالسکي ده همدا نوم یې ده. Guten Tag یعنی ورځ دې بخیر Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen یعنې زما نوم Oliver Hansen ده. Guten Tag بیا دا جواب ورکوي چې ورځ دې بخیر. Entschuldigung یعنې مهرباني. Wie heißen Sie تاسو نوم ده Oliver Hansen یعنې Oliver Hansen زما نوم ده. یعنې په دې دریو ډولونو سره تاسو کولی شئ تاسو چا سره روغبړ وکوئ او جواب ورکوئ خپل نوم ورته ووایاست د هغوی د احوال پوښتنه وکوئ. په هر ډول چې ووایاست صحیح ده. دلته ګوټن موګن یعنی سهار دی بخیر یعنی ورځ دی بخیر. ګوټن آبند یعنی مازدیګر یا ماښام دی بخیر. او ګوټن ناخت یعنی ماخستن یا بیګا دی بخیر. همدې څلور ډولونه باندې. همدارنګه په اخري کې کله چې روغبړ وکوي یو بل ځان ته معرفي کړي بیا ورته وایي چې auf Wiedersehen یعنی د بیا لیدلو په امید یعنی غواړم چې بیا دې ووینمه. هي هانسن یعنی ښاغلې هانسنه. Tschüss خدای په امان. Frau Weber یعنی خدای په امان اغلې ویوا د همدې نوم ده. دلته تاسو کولی شئ چې خپل نومونه ورته واخلئ. auf Wiedersehen یعنی د بیا لیدلو په امید. Frau Kowalski auf Wiedersehen یعنی د بیا لیدلو په امید. همدا روغبړ ستړي مه شئ او تر بیا پورې ښې چارې د بیا لیدلو په امید. همدا برخه تېره شوله. ډېر ساده دي ډېر اسانه دي. همدا ځینې برخې ما په نورو درسونو کې هم تېرې کړې دي. تاسو کولی شئ چې هماغه درسونه زما په یوټیوب چینل کې وګورئ. Guten Tag یعنې ورځ دې بخیر. auf Wiedersehen spielen Sie Situationen یعنې همدې حالاتو سره یعنې همدا ولوبوئ همدا پلی کړئ. Guten Tag ورځ دې بخیر همدا ورته وایي. Mein Name ist زما نوم ده. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. ich heiße یا زما نوم ده. په دواړو ډولونو سره ورته ویلی شئ. همدا سلش چې لیکل شوی وي تاسو کولی شئ چې چپ طرف یا ښي طرف هره جمله وکاروئ یعنی مساوي دي کوم توپیر نه لري. Wie heißen Sie یعنی د تاسو څه نوم ده تاسو څه نومیږئ یا د Höflichkeit یا د احترام په خاطر ده. Das ist Frau نوم به یې ورته ولیکئ. دا محترمه یا اغلې Frau چې هر نوم وي هغه تاسو ورته اخیستلی شئ یا دا یې ورته معرفي کوي. Herr یعنې دلته ښاغلی نوم به ورته واخلئ. Wie geht es Ihnen تاسو څنګه یاست. danke مننه gut ښه یم. und Ihnen او تاسو auch gut یعنې زه هم ښه یم. danke مننه. auf Wiedersehen یعنې کله چې تاسو چا سره په مخه ښه کوئ یعنې ورته وایاست یعنې د بیا لیدلو په امید یا see you. فعلونه او شخصي ضمیرونه. ich heiße یعنې زما نوم ده یا زه نومیږم. du heißt تو نومیږي یعنې تا نوم ده. او همدارنګه sie heißen یعنې تاسو څه نومیږئ. Höflichkeit ده. او همدارنګه ډیزاین په برخه یا د کېدلو برخه کې هم لرو. ich bin زه یم یعنې زه. du bist ته او sie sind او تاسو یعنې د احترام خاطر ده یا Höflichkeit یعنې دا ډیزاین په حالت باندې ده. همدارنګه du تو und sie او تاسو یعنی د جمع فارمل یا رسمی حالت ته. informal کې بیا ویلی شو du plus vorname یعنی ته او څه شی
د هغوی د اولنی نوم ورته اخیستل کیږي. Wie heißt du یعنی ته څه نومیږي. Ich heiße Nina زما نوم نینا ده. Wer bist du او ته څوک یې. Ich bin Nina یعنی زه نینا یم. کوم دواړو حالتونو باندې ویلی شي یعنی heiße او که bin وي. همدارنګه فورمال یعنی رسمي حالت ته بیا فون زی به کې واخلي یعنی رسمي حالت. فورنامه یعنی مخکینی نوم پلوس ناخنامه او د هغوی تخلص یعنی په رسمي حالت کې به زی وکاروئ د هغوی اولنی نوم او اخرنی نوم یا تخلص به دواړه وکاروئ او په غیر رسمي کې به یوازې د هغوی لومړنی نوم وکاروئ. دلته ورته وګورئ زی فورنامه پلوس ناخنامه یعنی اولنی نوم یا مخکینی نوم او ناخنامه وروستنی نوم یا تخلصي. نو دلته راځو وی heißen Sie یعنی ته څه نومیږي دا یعنی رسمي حالت ته my name ist Nina Weber یعنی زما نوم نینا ویبر ده. wie ist Ihr Name او یا ته څه نومیږي ich heiße Nina Weber یعنی زما نوم نینا ویبر ده. تاسو یعنی دواړه حالتونه یې ویلی شئ ولی همدای غیر رسمی او دای رسمی حالت ده. همدارنګه دلته لرو über sich und andere sprechen یعنی د خپل ځان په باره کې او د نورو په اړه باندې خبرې کول. woher kommen Sie یعنی ته د کوم ځای ته د کوم ځای نه راغلی. lesen Sie یعنی ویلولئ und hören Sie او وایورئ. ordnen Sie die Antworten zu یعنی هماغه ځوابونه یې ترتیب کړئ. دلته لیکل شوي دي Reiseführerin یعنی هماغه tourist guide یا هماغه د سفر رهنمایي کوونکې ښځه. Deutsch, Spanish und English یعنی په جرمني ژبه او په هسپانوي ژبه او په انګلیش باندې خدمات لري. همدای اډرس ده. د ایمیل اډرس هم لیکل شوی ده. سوالونه دي او د هغوی ځوابونه تاسو ورکولی شئ. woher kommen Sie یعنی ته د کوم ځای یا تاسو د کوم ځای نه راغلي یاست. Frau Lang یعنی اغلې لانګ. welche Sprachen sprechen Sie یعنی تاسو په کومه ژبه باندې خبرې کوئ. wo wohnen Sie یعنی ته چیرته اوسیږي یا تاسو چیرته اوسیږئ. دلته ویلي دي په دې ځوابونو کې ich spreche Spanisch, English und Deutsch یعنی زه په سپانیش باندې انګلیش او په جرمني ژبه باندې خبرې کوم. نو دا د کوم ځواب ده. دا د دویم ځواب ده. welche Sprachen sprechen Sie یعنی تاسو په کومه ژبه باندې خبرې کوئ. همدا لومړنی ځواب یې ده. ich komme aus Deutschland یعنی زه له جرمني څخه یم. همدا woher kommen Sie Frau Lang د همدې ځواب B ده. او wo wohnen Sie او تو یا تاسو چیرته اوسیږئ. ich wohne in Frankfurt یعنی زه په فرانکفورت کې اوسیږم. د سی ځواب ده. دریم یعنی سی. دلته وایي variieren Sie den Dialog یعنی هغه متفاوت کړئ یعنی تغییر کړئ هغه خبرې اترې. wie heißt du یعنی ته څه نومیږي. ich heiße Jan زما نوم یان ده. woher kommst du یعنی ته د کوم ځای aus Frankfurt له فرانکفورت نه یم. und wo wohnst du او ته چیرته اوسیږي. in Zürich یعنی په زوریخ کې اوسیږم. هم تاسو کولی شئ چې دا خبرې اترې تبدیلي او سره توپیر ورکړئ تغییر یې کړئ. دلته به وی فراګه یعنی همهغه سوالونه چې په ډبلیو سره شروع شوي وي د وی فراګه په اړه باندې ما ډېر مهم او ګټور درس په چینل کې موجود ده. زه به لینک په ډسکرپشن باکس کې درسره شریک کړم. تاسو کولی شئ چې د وی فراګه په اړه باندې همهغه درس وګورئ. ډېره مرسته به درسره وکوي. wie heißt du یعنی ته څه نومیږي. ich heiße Jan زما نوم یان ده. دا auf Sage setzt یعنی دا همهغه څه دي چې ځواب ورکوي. wo wohnst du یعنی ته چیرته اوسیږي. ich wohne in Zürich یعنی زه په زوریخ کې اوسیږم. woher kommst du یعنی ته له کوم ځای نه یې. ich komme aus Frankfurt یعنی زه له فرانکفورت یم. یعنی یان له فرانکفورت نه تللی زوریخ ته. بیا هلته پوښتنه کوي جنس ته چیرته اوسیږي او د کوم ځای نه یې. سی برخې ته راځو. lesen Sie ویلولئ und ergänzen Sie die Verben او همهغه تړاو ورکړئ فعلونو ته یې. همدارنګه دلته لرو lesen Sie یعنې ووایاست und ergänzen Sie die Verben او د فعلونو سره تړاو ورکړئ یعنې همهغه فعلونه یې دلته ولیکئ. das ist Frau Lang دا اغلې یا محترمه لانګ ده. sie kommt
aus Deutschland دا جرمني څخه ده یا له جرمني څخه راغلی ده. sie wohnt in Frankfurt دا په فرانکفورت کې اوسیږي. یعنی همدا برخه هلته تیره شو، تاسو کولی شئ دلته یې بیا ورولئ. Jan kommt aus Frankfurt یعنی یان له فرانکفورت څخه راغلی ده. er wohnt in Zürich یعنی دی په زوریخ کې اوسیږي. همدارنګه دلته لرو verben und Personalpronomen یعنی فعلونه او د هغوی شخصي ضمایر یا ضمیرونه. دلته لرو ich wohne یعنی زه اوسیږم، du wohnst ته اوسیږي، er sie دی دا wohnt اوسیږي، sie wohnen یعنی تاسو اوسیږئ Höflichkeit. همدارنګه ich komme یعنی زه راځم یا du kommst، er sie es kommt sie kommen یعنی دا د راتګ په معنا ده. هغه په ځان کې بیا لرو ich bin زه یم، du bist ته یې، er sie ist دی دا دا او sie sind یعنی تاسو یاست دا Höflichkeit. und sie او تاسو machen sie 2 Interviews wie in 4b یعنی تاسو 2 انټرویو جوړ کړئ لکه څنګه چې په څلورم b کې ول. دلته به راشئ b ته دې برخه کې، یعنی څنګه چې دلته تیر شول ته له کوم ځای څخه یې ته چېرته اوسېږې، ته د کوم ځای نه راغلی یې، همهغسې په انټرویو په بڼه باندې تیر شول، همهغه به دلته تاسو همهغه فالو کړئ. formell und informell یعنی په رسمي بڼه او په غیر رسمي بڼه باندې. نو ټیغن زی دلته باید ولیکئ یا ګوټن ټاګ یعنی ورځ دې بخیر. وی هایسن زی یعنی ته څه نومېږې، دا د احترام په خاطر ده. نامه نوم دې څه شی ده، هغه به دلته په چپ طرف کې په رسمي بڼه ولیکئ او په همدې ښي طرف کې به په غیر رسمي بڼه ولیکئ یا هماغه معکوس. woher یعنی د کوم ځای نه یې، او wo او چیرته یې، چیرته اوسیږي. په همدې طرف کې به یې په رسمي او دلته به یې په غیر رسمي بڼه باندې ولیکئ. دا د تاسو کورنۍ دنده ده. هلته به نمبر ورکړئ یا د نامه سره به یې په رسمي بڼه او غیر رسمي بڼه په کمنټ کې ولیکئ یا همدارنګه د کوم ځای نه یاست او چیرته اوسیږئ. د همدې دریو سوالونو ځوابونه به په رسمي او په غیر رسمي بڼه باندې دواړه ولیکئ. دا د تاسو کورنۍ دنده ده. که چیرته دا درس په صحیح ډول سره وګورئ، دا درې ځوابونه درته ډېر اسانه دي، حتما یې باید ولیکئ تر څو زه هم پوه شم چې آیا تاسو درس ګورئ نه ګورئ، څه زده کوئ نه زده کوئ. نو د همدې دریو سوالونو ځوابونه حتما په کمنټ کې ولیکئ. که نور نه لیکئ شماره ورکړئ 1 2 3. زه پوهېږم چې اوله شماره د نامه ده، دویمه د woher ده، دریمه یعنی د چیرته ده. همدارنګه دلته wer ist das یعنی دغه څوک ده. stellen Sie eine Partner یعنی هغه د یو ملګري یا eine Partnerin vor یعنی هلته چې چیرته کوم یو دوست یا دوسته موجوده ده. die anderen raten den Namen یعنی هغه نورې نومونه ووایاست. sie kommt aus Valencia یعنی دا له والنسیا څخه راغلی ده. sie wohnt دا اوسیږي. او das ist Anna Christina دا انا کریستینا ده. همدا لکه تیره وخت کې تیر شول، دا د کورنۍ دنده نه ده، یوازې 5م تاسو کورنۍ دنده ده د همدې دریو سوالونو ځوابونه په رسمي او غیر رسمي بڼه باندې تاسو ولیکئ، حتما یې کمنټ کې کړئ. نو دا و د A1 لیول یا د A1 د کتاب لومړنی درس. راتلونکي کې به نور درسونه هم ولرو. نو د دې درس یا د کتاب د شروع کېدلو په اړه باندې معلومات د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ، هغوی هم دې درسونو ته راوبولئ چې هماغه د جرمني ژبې درسونه د لومړني لیول نه شروع کړي او مخته لاړ شي. او پای کې زموږ چینل حتما سره سبسکرایب کړئ. نور نو ښه وختونه، ښې چارې، د بیا درس تر لیدلو پورې د الله په امان.